د هغه افسوسناک واقعې په باره کې تاسو ته تفصیل درکوم چې څو میاشتې وړاندې په نوښار کې یوه ناوې جینۍ چې نوې واده کړې شوې وه او د کور نه ووتله، دغه چا سره وتلې وه او دغه هلک څوک و چې دا ورسره د کور نه ووتله. که تاسو په دې ټول تفصیل باندې ځان خبرول غواړئ نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. په دې ویډیو کې تاسو ته دغه ټول معلومات درکوم چې دا کوم هلک سره وتلې وه او دغه هلک د کوم ځای و، ځکه چې اوس د دې معلومات مخې ته راغلي دي. درنو دوستانو، دغه واقعه چې په نوښار کې مخې ته راغلې ده او دغه هلک چې تاسو ته په سکرین تصویرونه ښکاري، کله چې د واده وشو د واده نه وروسته دا وایي چې موږ ډېر زیات خوشحاله وو، موږ ښځې ته څه تکلیف هم نه دی ورکړی او ډېر زیات په خوشحالۍ مو ژوند تېرولو. خو دغه جینۍ چې په کور کې یوازې وه او د هلک هم کار له تللی و، مور یې هم څه نوکرۍ له تللې وه، نو د هغې نه پس دغه جینۍ وتلې ده او تر اوسه پورې معلومه شوې نه وه چې دا چېرته تللې ده چې د ډېر غم او خفګان د وجې خاوند هم ځان ووژلو، خودکشي وکړه. د دې جینۍ چې مور پلار هم مړه دي، یعنې یکې تنها وه او یتیمه وه، چې دغه ښځې یعنې د دې هلک مور ویل چې موږ په ډېره مینه باندې دا جینۍ ځکه راواده کړه چې دا یتیمه ده، خو دې موږ سره داسې کار وکړو. اوس چې دغه هلک لاش د نوښار په سیند کې پروت دی او داسې هم ویل کېږي چې تر اوسه پورې د هغه مړی نه دی راویستل شوی، ځکه چې هلته د 11/22 یعنې د ریسکیو ټیمونه هم نه دي رسېدلي او هغوی په دې کې څه دلچسپي هم نه ښیي چې دغه مړی راوباسي. نو الله تعالی دې ته د زړه صبر ورکړي دې کورنۍ سره رښتیا هم چې ډېره لویه حادثه وشوه. پاک رب دې ټول مسلمانان له داسې حالاتو نه وساتي. ستاسو ټولو ډېره مننه کوم. دا و د پښتو پوسټ چینل یو تازه ویډیو او خبر چې تر تاسو مو رسوو. ستاسو ټولو مننه کوم. خوشحالي مو غواړم.